السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته د واتس اپ یو ډیر خوندور ټریک در وښیم چې دغه ټریک په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې په خپل موبایل کې انسټال شوي اپلیکیشنان او ګیمونه خپل ملګرو ته په واتس اپ کې ورولېږئ. او دوستانو ګوره کله چې تاسو په خپل موبایل کې ګیمونه انسټال کړئ یا اپلیکیشنان انسټال کړئ نو دغه انسټال شوي اپلیکیشنان او ګیمونه تاسو خپل ملګرو ته له دې په واتس اپ کې نشئ لیږلی. خو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته د واتس اپ یو خوندور ټریک درښیم چې د هغه ټریک په ذریعه سره به تاسو بیا وکولای شئ د خپل موبایل انسټال شوي اپلیکیشنان او ګیمونه او خپل ملګرو ته په واتس اپ کې ورولېږئ. نو ډېر خوندور ټریک ده، ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده مای اپ شیرر. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي او په دغه اپلیکیشن کې به تاسو ته هغه ټول اپلیکیشنان او ګیمونه راواړوي کوم چې تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړي وي. یعنې دلته تاسو په خپل موبایل کې کوم اپلیکیشنان او ګیمونه انسټال کړي وي هغه کوم له هر ځای انسټال کړي وي، کله پلی سټور څخه وي یا کله هر ځای څخه وي، هغه به ټول تاسو ته په دغه مای اپ شیرر اپلیکیشن کې راواړوي. نو اوس د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو دغه انسټال شوي اپلیکیشنان او ګیمونه خپلو دوستانو ته په واتس اپ کې ورلېږلی شئ. او دویمه فایده د دغه اپلیکیشن دا ده چې دا کوم اپلیکیشنان او ګیمونه چې تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړي دي دغه تاسو د موبایل په سټوریج کې هم سیولی شئ. ګوره سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دلته ګوره تاسو ته به ټول اپلیکیشنان او ګیمونه راواړوي. نو دغه رقم اوس مثال زه راځم دا پیلا دا یو اپلیکیشن ده، دا زه خپل ملګري ته په واتس اپ کې ورلېږم. نو سمپل ګوره په دې پیلا وسنګ دلته ټیک مارک راځي، په دې باندې به تاسو ټیک مارک ولګوئ. یعنې د اپلیکیشن وسنګ ته دلته ټیک مارک راځي، په هغه به ټیک مارک ولګوئ. لاندې ګوره شیر بټن راځي، په دغه شیر بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په شیر بټن باندې کلیک وکړئ ګوره دلته اوس تاسو یو چا ته په واتس اپ کې ورلېږلی شئ، د بلوتوث په ذریعه سره ورلېږلی شئ. ګوره ایکسپورټ ټو ایس ډي کارډ دلته تاسو د موبایل په سټوریج کې هم سیولی شئ. نو زه راځم زه په واتس اپ کې ورلېږم، سمپل په واتس اپ باندې به تاسو کلیک وکړئ، په واتس اپ سکیل هم تاسو کلیک وکړئ، هر چا ته چې ورلېږئ سمپل هغه دلته سلیکټ کړئ او په سند بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سند بټن باندې کلیک وکړئ نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ چې دغه اپلیکیشن روان ده او دا اپلیکیشن به اوس هغه کس ته ورسېږي. ګوره د هغه کس ته ورسېدی، اوس چې کله م هغه کس دغه اپلیکیشن خلاصوي ګوره دا یوه خبره تاسو یاد ساتئ، هغه دلته چې دی کلیک په وکړي دته به نه خلاصېږي، ترو به دته نه خلاصېږي، دی به بیا بله طریقه ورسره کوي. دی به زه ګورم د موبایل به مای فایلز خلاصوي یا د موبایل سټوریج به دی خلاصوي. په مای فایلز کله هم دی کلیک وکړي ګوره دلته به انټرنل سټوریج راځي، په دې باندې به دی کلیک وکړي او دلته به اوس دی د واتس اپ فولډر پیدا کړي. نو دغه رقم زه ځم د واتس اپ فولډر خلاصوم، ګوره په واتس اپ فولډر به کلیک وکړي، دغه رقم په میډیا باندې به دی کلیک وکړي او دلته به ګوره دی په واتس اپ ډاکومنټس باندې په خپل موبایل کې کلیک وکړي. کله چې دی په واتس اپ ډاکومنټس باندې کلیک وکړي دلته بیا دته راواړوي. دلته کوم اپلیکیشن چې دته هر چا رالیږلی وي هغه اپلیکیشن یې که ګیمې کار شي هغه به دلته دته راواړوي. نو دلته به دی کلیک به کوي، له دې ځایه دی انسټالولی شي، ترو یې له واتس اپ څخه نشي انسټالولی. نو دوستانو د دغه کوچني اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو خپل انسټال شوي اپلیکیشنان او ګیمونه په د موبایل په سټوریج کې سیولی شئ او خپلو دوستانو ته یې په واتس اپ کې ورلېږلی شئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.